محترم وروره پوښتنه دې دا ده چې یو کس دی او هغه چاته ځمکه په برخه ورکړې ده. د برخې د ورکولو طریقه دا ده چې ځمکه د یو کس ده. د ځمکې مالک یو کس دی او دې مالک دا ځمکه زمیندار ته ورکړه. زمیندار به پکې محنت هم کوي، ټکټر به پکې او یوې به پکې هم کوي، تخم به پکې هم اچي او په هغې چې کومه خرچه ده هغه ټوله خرچه به هم کوي. او بیا چې کله فصل وشي نو نیم فصل به د دې ځمکې مالک ته ورکولی شي او دا نیم فصل به دغه زمیندار او کاشتکار اخلي. دا مزارعت او دا حصه د ځمکې صحیح ده او که غلطه ده نو بالکل صحیح ده. او دا مسله زمونږ د مسلک کتاب علامه شامی رحمهم الله په کتاب المزارعت کې لیکلې ده.